ویټامین کا ویټامین کا د غوړو محلول ویټامینونو یو ډله ده. دا ویټامین د وینې په جمع کولو او د هډوکو په روغتیا کې مهم رول لوبوي. دوه ډوله ویټامین کا په خوړو کې موندل کیږي. اکثراً د K1 او ویټامین K2 په نوم یادیږي. هغه خواړه چې ویټامین کا لري هغه سبزیجات چې شنې پاڼې لري لکه پالک، کوپی، کاهو او د سویا غوړي. او ویټامین کا په ځینو څاروي سرچینو کې هم موندل کیږي لکه غوښې، لبنیات، هګۍ. ویټامین کا د کوچني کولمو د لارې جذب کیږي او په ځیګر کې زیرمه کیږي. د ویټامین کا زیرمه د بدن په کومه برخه کې شتون لري؟ ویټامین کا په ټوله بدن کې د ځیګر په شمول مغز، زړه، پانکرانس او هډوکو کې موندل کیږي. ویټامین کا له بدن څخه څنګه ایستل کیږي؟ لکه څنګه چې ویټامین کا په چټکۍ سره تجزیه یا پاشل کیږي، هغسې یوه اندازه اضافي د ادرار یا ملا له لارې بهر کیږي. د ویټامین کا ګټې: ویټامین کا د مختلفو پروټینونو په جوړولو کې چې د وینې ټوټې کولو او هډوکو جوړولو لپاره اړین دي مرسته کوي. په وینې کې د ویټامین کا د کچې زیاتوالی په لویانو کې د حافظې له ښه والي سره تړاو لري. په یوه څېړنې کې راغلي هغه خلک چې عمر یې د 70 کالو څخه ډېر وي د ویټامین کا 1 لوړې رتبې حافظې تر ټولو لوړ فعالیت لري. د غوړ محلول ویټامینونو ډېر مصرف د وزن د کم کېدو، مسموم کېدو، عصبي خونریزي، کوما او حتی مرګ لامل کیږي. ځکه چې د غوړو محلولو څلور ګروپونه لکه ADAK په ځیګر کې راټولیږي او ډېرې ستونزې رامنځته کوي لکه د وینې غیر منظم جریان او د زړه د ضربان اختلاف. له همدې امله دا اړینه ده چې د غوړو محلول ویټامینونو درمل د اخیستلو دمخه تل د متخصص ډاکټر سره مشوره وکړئ. د سالم ژوند او ګټورو معلوماتو لپاره د ښار تلویزیون څخه د روغتیا معلوماتي کڅوړه وګورئ.